السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل تاسو د سی سی ټي وي کیمرا په ځای استعمال کړئ. مطلب تاسو خپل په موبایل کې هم دغه شانتې د سی سی ټي وي کیمرا موبایل په شانتې کیمرې په شانتې ریکارډینګ وکړئ. تاسو خپل موبایل په داسې ځای کې کېږدئ هغه به تاسو له بالکل په بند سکرین باندې چې کوم دا ویډیو ریکارډ کوي بالکل لکه څنګه چې سی سی ټي وي کیمرا لګېدلې وي همدغه رنګې به ستاسو موبایل تاسو له ریکارډینګ خو کوي خو چاته به دا پته نه لګي چې دا موبایل کولاو دی. مطلب ستاسو د موبایل چې کوم دی سکرین به بالکل بلیک وي او د دې نه علاوه تاسو موبایل به تاسو له د منټ کوم ریکارډینګ چې دی هغه بالکل له سی سی ټي وي کیمرا په شانتې سټور کوي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده. هغه ما سره دلته کې سٹارټ دی. کله چې په دې کلیک ټو ریکارډ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره ریکارډینګ شروع کړي. کله چې دا تاسو سره ریکارډینګ شروع کړي د هغې نه بعد تاسو خپل موبایل سکرین چې دی هغه بند کړئ نو دا به تاسو له بیا هم دغه ریکارډینګ کوي. دا وګورئ د دې نه علاوه کوم د ریکارډینګ ټایم هر څه چې دي هغه به تاسو له دلته مکمل د هغې معلومات راکوي. ټایم، ډیټ، ډیوریشن یا بیک کیمرا باندې شوی دی، فرنټ کیمرا باندې شوی دی، دغه معلومات به درله هم راکوي. دې نه علاوه کم ځای کې چې ریکارډینګ تاسو وکړئ نو هغه ریکارډینګ به تاسو سره دلته کې سیو کېږي هم. دا وګورئ دغه سټوریج به تاسو سره دغه شانتې پروت وي لکه څنګه چې سی سی ټي وي کیمرا د ډي وي آر لګېدلی وي په هغې کې سیو کېږي دغه ریکارډینګ شوټ چې کوم شوی وي نو دغه شانتې به ستاسو په موبایل کې بالکل هر څه چې دي هغه ریکارډ کېږي آف د سکرین. مطلب چې سکرین به ستاسو د موبایل بلیک وي، بالکل به بند وي، چاته به دا پته نه لګي چې دا ما نه ریکارډینګ کوي. یو خفیه شانتې ریکارډینګ چې دی هغه به تاسو خپل په موبایل کې کولی شئ. نو یو ډېر د کار اپلیکیشن دی ملګرو. امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.